د تخنیکي عریضو چټک حل په موخه د برېښنا شرکت تخنیکي ټیمونو پر وخت اقدام. د کابل ښار وم جکشن اړوند شاه شهید له سیمې څخه د افغانستان برېښنا شرکت یو تن پیرودونکي د یاد شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره په اړیکه کې په یاد سیمه کې د تخنیکي عریضې د رامنځته کېدو په تړاو معلومات شریک کړل. په همدې حال کې د یاد سیمې پیرودونکي د برېښنا شرکت تخنیکي ټیمونو پر وخت اقدام او د عریضې حل په برخه کې خوښي څرګنده کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انجنیر صاحبانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند اوسئ. دغه پیرودونکي تماس نیولی دی او څه مشکل لري، هیله ده چې د دوی ستونزه واورېدل سي او ورته رسیدګي وسي. ډیره مننه. السلام علیکم میوندي صاحب، سال د صحت مو ښه دی، قراري ده خاص دی، الله دې وکړي چې روغ جوړ به. میوندي صاحب محترمه، دا ساحه چې ده په شاه شهید کې ده تقویتي دوم مسجد اتفاق، دا موضوع نږدې نه زه ګورم خپله، بس انشاءالله څه مشکل دی دا مشکل حلوو، دوباره بیا تاسو ته اطمینان درکوو. ښاغلی میوندي صاحب، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وې. ستاسو څخه ډیره ډیره مننه. زموږ د برق په بکسه کې چې کوم مشکل راغلی و الحمدلله ډیر په سرعت سره حل شو. ستاسو د زیار څخه ډیره ډیره مننه، ډیر عاجل اقدام وشو. کور مو ودان. د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکي ټیمونه شپه او ورځ تل هڅه کوي چې په شبکه کې رامنځته شوې تخنیکي عریضې پر وخت حل کړي، ترڅو د برېښنا رسونې لړۍ له ټکني کېدو څخه مخنیوی وشي.